السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د نهم درس اوومه برخه ده. عنوان په قرآن کریم کې د غیر انسان یعنی غیر عقل مؤنث جمع اسم پیژندنه ده چې مو په تیر درس کې د غیر عاقل مؤنث جمع پیژندنه وکړه. نو هر هغه چا چې زما د نهم درس شپږمه برخه نه یې کتلې، نو له هغو څخه مې هیله ده چې لومړی د زما د نهم درس شپږمه برخه وګوري. ما په هغه کې په مفصله توګه د غیر عاقل مؤنث جمع په اړه معلومات ورکړي دي. نن به ان شاء الله د غیر عاقل مؤنث جمع پیژندنه په قرآن کې وکړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف دوهم نمبر آیت ده. ترجمه یې داسې ده: بېشکه مو قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسې پوه شئ او عقل وکاروئ. زموږ او ستاسې هدف دا ده چې د قرآن ژبه زده کوو. د قرآن ژبه عربي ده، خپله ژبه یې زده کوو تر څو موږ په قرآن کې تدبر وکړو. نننۍ موخې مو څه دي؟ په قرآن کریم کې د غیر انسان یعنی غیر عاقل مؤنث جمع اسم پیژندنه ده. په سورة البقره کې 25 نمبر آیات، سورة یوسف لومړی آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار. سورة البقره 25 نمبر آیات یو برخه ده. ترجمه یې داسې ده چې د هغو لپاره داسې باغونه دي چې ترې لاندې به یې ویالې بهیږي. موږ په تیر درس کې د غیر عاقل مؤنث جمع پیژندنه وکړه. نو ما وویل چې دا جدول په یاد ولرئ چې غیر عاقل جمع لپاره که چیرې صفت راځي واحد مؤنث په توګه راځي، که چیرې فعل استعمالوو د واحد مؤنث په توګه راځي، او که چیرې ضمیر استعمالوو د واحد مؤنث په توګه راځي. دلته دې آیات ته راځم. ګورئ چې ده جناتن. راځم اول جناتن چې ته وایي باغونه وایي، لکه په دې درس کې چې موږ دا جدول ورته جوړ کړو. نو زه دلته راځم رفع حالت دی. موږ د غیر عاقل مؤنث جمع وایي. غیر عاقل چې ته وایي چې عقل نه لرونکي اسمونو ته وایي، لکه شیان، د حیواناتو نومونه او د ځایونو نومونه. جناتن چې دي د ځایونو نومونه، د ځای نوم ده. رفع حالت چې ده جناتن. آیا د پای تورو ترکیبي څه ده؟ دلته زه راځم مشخصوم چې د پای تورو ترکیبي موږ ووایو چې څه ده؟ آتن. نصب حالت ته راځم څه ده؟ جناتن. نو دلته راځم مشخصوم چې د پای تورو ترکیبي څه ده؟ آتن. جر حالت ته راځم جناتن. د پای تورو ترکیبي څه ده؟ آتن. اوس ما دا مشخص کو دا څه ده؟ دا غیر عاقل مؤنث جمع ده. چې ورته وایي باغونه ورته وایي. که څوک درته ووایي چې د دې حالت ووایي ته وګورئ. زه راځم چې حالت چې کوم حالت کې ده. ګورئ نصب حالت کې جناتن، جر حالت کې څه ده؟ جناتن. یو ځانګړتیا به دلته زه ورته ولیکم چې حالت څه ده؟ نصب او جر ده. د اوس لپاره همدونه ورته ولیکئ چې نصب او جر ده. وروسته تاسې مشخصولی شئ چې دا په حالت نصب کې ده یا جر کې ده. کله چې د اسم برخه خلاصه کړئ دلته به زه ورته ولیکم چې نصب او جر. راځم دلته دا خو مو وپېژنده چې دا د غیر عاقل مؤنث جمع ده. نو موږ دلته په جدول کې ووایو چې که چیرې صفت راځي، فعل راځي یا ضمیر ورته راځي، د مفرد مؤنث په توګه ورته راځي. دلته وګورئ دا څه ده؟ فعل ده. تجري بهیږي. دا فعل ده. کوم فعل ورته راغلی دی؟ مفرد مؤنث فعل ورته راغلی ده. نو زه به دلته ورته ولیکم چې دا کوم فعل ده؟ د واحد یعنی مفرد مؤنث فعل ورته استعمال شوی. څنګه؟ دلته وګورئ په دې آیات کې جناتن. دا شی څه دی؟ غیر عاقل مؤنث جمع اسم سو. او وروسته کوم فعل ورته راغلی؟ د مفرد مؤنث فعل ورته راغلی. نو انشاءالله تاسې څو وخت پېژنئ چې دا مفرد مؤنث فعل ده چې کله دې فعل برخه هم خلاصه کړه. د اوس لپاره دومره وکړئ چې دا جدول په یاد کړئ او دغه مثال ده په قرآن کې. راځئ بل سلاید ته ځو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین. سورة یوسف لومړی نمبر آیات ده. ترجمه یې داسې ده: الف لام را. دا د ښکاره روښانه کتاب آیاتونه دي. لکه په تېر درسو کې چې ما وویل چې د غیر عاقل جمع لپاره که چیرې صفت، ضمیر، فعل، اسم، اشاره راځي، هغه په حیث د څه شي راځي؟ د واحد مؤنث یعنی د مفرد مؤنث په توګه راځي. څه شي ته؟ د غیر عاقل مؤنث جمع ته. ولې چې په غیر عاقل مؤنث جمع د مؤنث مفرد په توګه استعمالیږي په آیات کې یا په جمله کې. دلته راځم اول تلک څه معنی؟
دا اسم اشاره ده. دا آیاتو دا جمع ده. ولی جمع ده؟ وګورئ په پای کې چې دي ترکیبي توري. څنګه زه پوه شم چې ترکیبي توري دي؟ دلته وینئ آیاتو. دا چې ده آیاتو، آیاتونه. زه اوس راځم دا جدول ته. رفع حالت چې ده آیاتون. د پای تورو ترکیبي چې ده دلته مشخصه ومه آتون. نصب حالت ته راځم آیاتین. د پای تورو ترکیبي چې ده آتین. جر حالت ته راځم آیاتین. د پای تورو ترکیبي چې ده آتین. دلته راځم اوس چې پوښتنه کوي چې د دې اسم دی غیر عاقل مؤنث جمع اسم دوه ځانګړتیاوې ووایي چې لومړۍ ځانګړتیا یې دا شی ده چې د حالت شی ده. دلته به راسم ورته وګورم. ګورئ دلته راځم د رفع حالت وینئ. رفع چې شی ده فاعل دی، کوونکی د کار آیاتون. خو دلته په سپک حالت راغلی چې موږ وایو چې ټول اسمونه په اصل کې درانه وي، خو په څلور حالتو کې یو اسم کولی شي چې له درانه حالت نه سپک حالت ته واوړي. لومړی نیمایي نطاق منونکي اسمونه مضاف مضاف الیه چاته صیغه کوي یعنې دا یا لا نفي مطلق چې ورته وایي. دا څلور دلیلونه وو چې موږ کولی شو چې یو دروند اسم په سپک اسم بدل کړو. که چیرې زما تیر درسونه مې نه یې کتلي نو له هغو څخه مې هیله ده چې ما په مفصله توګه د دروند او سپک اسم په اړه مفصلا معلومات ورکړي. هغه دې وګورئ نو تاسو به ډېر اسانه شي چې دا ولې سپک اسم ده. راځم دلته. نو دلته د دې اسم ځانګړتیاوې څه دي؟ دلته تناورته نشته کوم چې رافع ده. تلکه دا د مفرد مؤنث. دلته راځم د آیات تلکه اسم اشاره ده. اسم هغه اسم ده چې موږ یو شی یا کس ته اشاره کوو، خو دا اسم اشاره د مفرد مؤنث لپاره استعمالیږي. لکه په تیرو درسو کې چې موږ وایو چې غیر عاقل مؤنث جمع هغه اسم ده چې د مفرد مؤنث په توګه راځي، نو په جمله کې ورته کتل کیږي. دلته دا چې ده مفرد مؤنث، نو چې ورته استعمال شو اسم اشاره مفرد مؤنث ورته استعمال شو. نننی درس لنډیز موږ په قرآن کې د غیر انسان یعنې غیر عاقل مؤنث جمع وپېژندله. په سورة البقره 25 نمبر آیات یوه برخه وه، مکمل آیات نه ده. نو له ټولو څخه مې دا هیله ده چې د سورة البقره 25 نمبر آیات له ترجمې سره وګوري او سورة یوسف لومړی آیات له ترجمې سره وګوري چې دلته دروند او سپک اسم هم راغلی، لکه په تېرو درسو کې چې ویل هغه هم تطبیقي او نننی ګرامر هم وګورئ له ترجمې سره. که بیا هم کوم سوال درلود کولی شئ چې ماته په کومنټ کې ولیکئ. یادونې زموږ درس د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل ده. وخت به هره ورځ له 5 تر 10 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم وي. خپلې ټولې یادونې پوښتنې په کومنټ کې راته ولیکئ. نننی درس همدلته پای ته ورسېد. په دعاو کې مه هېروئ. تاسو ته ښه وخت غواړم. خدای پامان.